Hello and welcome, awesome flowers. Dear friends, today we have the 39th lesson of Beginner 1 class, and in this lesson I'm going to teach you the main verb. So guys, if you want to learn English with me and if you are new on my YouTube channel, so don't forget subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get my all new videos notifications. ملګرو مخکې له دې نه چې موږ تاسو ولاړ شو درسي موضوع ته راګرځو پر یو خاص موضوع باندې دوه درې خبرې اترې لرو هغه دا دی چې ځینې ملګرو پر واتساپ باندې میسیجونه کړي وو پر یوټیوب چینل باندې کمنټ کړی وو چې ګوتې ستاسو د ویډیو د اپلوډولو ټایم موږ ته خاص نه وي مشخص موږ نشو کولی ستاسو درسونه په صحیح وخت باندې وڅارو نو د دې لپاره موږ د خپلو ویډیوګانو لپاره یو خاص ټایم ټیبل جوړ کړی دی هغه دا دی چې په یوه هفته کې به موږ ستاسو لپاره دوه درسي ویډیوګانې اپلوډ کوو چې لومړۍ ویډیو به د جمعې په ورځ باندې وي او دوهمه ویډیو به زموږ د هفتې په جریان کې د دوشنبې یا د سې شنبې په ورځ باندې موږ یوټیوب چینل ته اپلوډ کوو او د دغه هفتې په جریان کې به بیا موږ ستاسو لپاره شارټ ویډیوګانې هم جوړو چې په هغه کې به خاص موضوع وي راخلو د ګرامر هغه به انشاءالله ستاسو لپاره ډېرې مفیدې ګټورې وي نو ملګرو که چېرته غواړئ چې زموږ سره انګلیسي ژبه زده کړئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ تر څو پورې زموږ له نویو ویډیوګانو څخه خبر شئ نو نن درس موږ تاسو د مین ورب په اړه باندې لرو راځئ دغه ویډیو زموږ سره تر اخره پورې وګورئ انشاءالله ډېره معلوماتي ویډیو به وي نو لایک کمنټ مو هېر نه شي راځو موږ تاسو ملګرو مین ورب یا اورډینري ورب په پښتو کې ورته ویلی شو اصلي فعل صحیح شو مین ورب ته راځو مین ورب چې دی ملګرو موږ تاسو ویلی شو چې د فعل صحیح شو فعل څو برخې دی خو مین ورب کوم چې دی دا اصلي برخې دی دا مطلب چې بلکل هغه ستون موږ تاسو ویلی شو چې د ورب دی راځو موږ تاسو ډیفینیشن ته تعریف ته راځو A verb which has major meaning in the sentence and can stand alone is called main verb دا اسانه تعریف دی صحیح شو ملګرو په پښتو کې موږ تاسو تعریفو هغه فعل چې په جمله کې لویه معنا ولري صحیح شو او یوازې ودرېدلی سي اصلي فعل بلل کیږي د انګلیسي په تعریف کې ګوره موږ تاسې وویلې چې major meaning in the sentence دا څه مطلب دا مطلب چې لویه معنا ولري صحیح شو لویه معنا دا مطلب چې غټه معنا په جمله کې کوم شی چې لري هغه مین ورب دی یوه خبره and can stand alone صحیح شو کولی شي چې تنها ودرېږي دا مطلب کله چې موږ تاسو مین ورب تنها ووینو دا مکمله معنا ورکوي لکه مثلا زه وایم stop ودرېږه صحیح شو دلته دا stop مین ورب دی کولی شو موږ تاسو چې تنها stop ولیکو نه سبجیکټ ته ضرورت لرو پکې نه موږ تاسو آبجیکټ ته نورې جملې ته موږ تاسو ضرورت پکې نه لرو تنها هم کولی شي چې یوه مکمله معنا موږ تاسو ته راکوي صحیح شو For examples یا مثالونه ته موږ تاسو راځو اول یې په ټکو باندې درته ښیم چې دغو ته ویل کېږي مین ورب لکه write صحیح شو لیکل دا چې شو مین ورب buy اخیستل صحیح شو دا چې دی مین ورب دی eat خوراک خوړل صحیح شو دا چې دی مین ورب speak خبرې کول چې دی مین ورب walk چې دی قدم وهل مین ورب دی work کار کول کار صحیح شو چې دی مین ورب study مطالعه کول صحیح شو د یو شي تکرارول درس ویل صحیح شو دا چې دی مین ورب دی etc وغیره یعنې موږ تاسو هر هغه څه چې کولی شو کوو یې هغه ته ویل کېږي مین ورب صحیح شو او دغه مین ورب په خپله باندې چې تنها هم راسي ځینې مین ورب صحیح شو هغه په خپله کافي او شافي دي نور نه سبجیکټ ته ضرورت پکې لرو موږ تاسو نه آبجیکټ ته نه کمپلیمنټ نه وغیره ته موږ تاسې پکې ضرورت درلودلی سو یعنې په تنها ځان باندې هم هغه جمله مکملولی سي examples راځئ موږ تاسې په جملو کې مین ورب پیژنو I teach
people eat, the earth rotates. صحیح شو. I teach زه درس ورکوم. دلته teach چې دی main verb دی. صحیح شو، یوه کړنه ده. هر هغه کړه وړه چې موږ تاسو کوو هغه ته ویل کېږي main verb. صحیح شو. چې یو کار کوو، خط لیکو، صحیح شو، سوک وهو، مثلا یو شی راکشوو، یو شي ته ډیکه ورکوو، صحیح شو. قدم وهو، ټالی وهو، مثلا یو کار کوو، دې ته ویل کېږي main verb. people eat خلک خوراک کوي، صحیح شو. eat خوراک ته ویل کېږي. نو دریم مثال ته موږ تاسو راځو. the earth rotates ځمکه څرخي، صحیح شو. نو دا څرخېدا چې دی main verb دی، اصلي فعل دی. نو ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځای پورې وه. انشاءالله چې په هر څه باندې به تاسو پوه شوي یاستئ. اسانه درسونه. نو که بیا هم څه مشکل لرئ کولی شئ په کمنټ کې مو خپل نظریات زموږ سره شریک کړئ. نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپېڅلي رب سپارم. ښه وخت، ښې شېبې. الله مو حافظ و ناصر شه.